بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. سورة اسراء. دې سورۃ دعوا توحید دی، الله وحدانیت، الله یو ذات دی، په ذات او په صفاتو کې شریک نه لري. په دې باندې دلایل ذکر کیږي. په دې سورۃ کې یو دلیل واحد دی. سورۃ په ابتدا کې 3 دلایل نقلی او 6 دلایل عقلی. حاصل د دلایل دا دی چې د ټولو کائناتو خالق الله دی، متصرف الله دی، اختیارات دی الله سره دي. مخلوق ته الله اختیارات نه دی ورکړي. او په دې صورت کې ذکر د معجزو دی. په 15 آیاتونو کې د معجزو ذکر الله تعالی کوي. که څوک د معجزو نه ورسته بیا هم انکار کوي، نو الله تعالی قادر دی چې هلاکي کړي، لکه څنګه چې مشرکین هلاک کړي، لکه څنګه چې قوم د صالح علی السلام هلاک کړي. او دفع د عذاب لپاره په دې صورت کې امور ثلاثه ذکر کیږي چې د الله سره شرک مکوئ، د الله طاعت او بندگی کوئ. دویم دا چې احسان کوي، خصوصا د والدینو سره. دریم دا چې ظلم مکوي. دا دفع د عذاب لپاره په دې صورت کې دا 3 امور ذکر کوي الله تعالی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. په 13 آیاتونو کې الله تعالی بشارت ذکر کړي د مؤمنانو لپاره، دی الله تعالی تخویف ذکر کړي د انکار کوونکو لپاره. د هغې نه بعد الله تعالی وایي دا انسان، هغه انسان چې هغه انکار کړی دی، الله تعالی وایي دا داسې عذاب غواړي لکه څنګه چې څوک د خیر طلب کوي. ويدعو الانسان، الله تعالی وایي دا انسان غواړي بالشر عذاب، دعاءه بالخير، په شان د غختلو دی خیر، لکه څنګه چې الله تعالی نه د خیر طلب کوي داسې د عذاب طلب هم کوي. وکانه الانسان عجولا، الله تعالی وایي انسان تلوار کوونکی دی، تلوار کوي. راتلون کې آیاتونو کې دا عقلی دلیل دی د الله په توحید باندې. په دې کې الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې انسان تیزی مکه او تلوار مکه، ولک سوچ او فکر وکړه په ورځ او په شپه کې، د شپې او د ورځې په نظام کې. الله تعالی وایي تا قیامت ورځ را روانه ده، او هر انسان سره الله تعالی وایي ما د دې عمل نامه په واسطه کړې ده، او د قیامت ورځ به الله تعالی وایي موږ د دې مخې ته کېږو. او د قیامت ورځ باندې الله تعالی وایي ستا خپل نفس تا په خلاف باندې حساب کوونکی گواه دی. معنا ستا نفس به ستا په خلاف باندې حساب کوي. او بیا الله تعالی دا خبره هم ذکر کوي پر راتلون کې آیاتونو کې. الله تعالی وایي دنیا کې خو مې اختیار درکړی، که هدایت دی غوره، که فایده دی خپله ده. او الله تعالی وایي که گمراهي دی اختیار، که نقصان دی خپل دی. او دا خبره هم واوره چې الله تعالی وایي د قیامت په ورځ یو انسان د بل انسان په ګناه کې نه نیول کېږي. چا چې څه کړي دی الله تعالی وایي د قیامت په ورځ به د هغې بدلې ګوري. او دام دی الله تعالی یو خصوصي رحم دی. الله تعالی وایي تر څو مې چې رسول نه لېږلی، تر څو مې چې داعی نه لېږلی، الله تعالی وایي د هلاکت فیصله نه کوم. کله چې خلکو ته خبره ورسېږي د الله د وحدانیت، خلک د کفر او د شرک نه منع کړي، د الله د نافرمانۍ نه منع کړي، او بیا هم خلک انکار کوي، نو بیا الله تعالی د هلاکت فیصله کوي. وجعلنا الليل والنهار آيتين، الله تعالی وایي موږ ګرځولې د شپه او نهار او ورځ آیتین، دا 2 نښې دي د الله د قدرت. دا شپه او ورځ هم د الله په وحدانیت باندې 2 دلایل دي، نښې دي. فمحونا، الله تعالی وایي موږ محو کړې ده آیت الليل، هغه نښه د شپې. یا بعضې علما دا معنا کوي فمحونا موږ کمه کړې ده رڼا آیت الليل، د شپې د نښې. وجعلنا آیت النهار، او موږ ګرځولې ده هغه نښه د ورځې مبصرة روښان. د شپې ګوره الله تعالی شپه د سکون او د آرام لپاره پیدا کړي. په شپه کې د سپوږمۍ رڼا کمي، او ورځ کې مرد روښانه د تجارت کولی شي، کاروبار کسب کولی شي. نو الله تعالی وایي دا شپه ورځ کې لږ سوچ او فکر کوه، تلوار مه کوه. الله تعالی وایي زر عذاب مه غواړه. د شپې ورځ په نظام کې سوچ او قدم دی الله په وحدانیت باندې دلیل دی. او بیا الله تعالی وایي د قیامت ورځ را یاده کړه چې د قیامت ورځ به الله تعالی وایي هر انسان سره حساب کتاب کیږي، او هر انسان ته الله تعالی وایي خپل عمل نامه داسې غوړېدلې شي چې دنیا کې د څه کړي د قیامت ورځ د هغې بدلې الله درکړي.
وجعلنا الليل الله تعالی موږ ګرځولې د شپه او نهار او ورځ آیتین دا دوه نخې دي الله په قدرت باندې فمحونا الله تعالی موږ محو کړه آیت الليل اغه نخ د شپې یا موږ کم کړه اغه نخ د شپې وجعلنا آیت النهار الله تعالی موږ وګرځول اغه نخ د ورځې مبصرتن روخانه ورځ الله تعالی روخانه کړه شپې سګره شپه کې رڼا کم کړه په دې خاطر باندې چې دې کې آرام او د سکون د پر او ورځ الله تعالی روخانه د دې لپاره پیدا کړه لتبتغوا فضلا من ربکم الله تعالی د دې لپاره چې تاسو طلب وکړئ فضلا د فضل من ربکم د خپل رب د ورځې د مال طلب وکړئ د حلال رزق طلب وکړئ ولتعلموا عدد السنين الله تعالی د شپې د ورځې نظام د دې لپاره دی ولتعلموا د دې لپاره چې تاسو معلوم کړئ عدد السنين الله تعالی شمار د کلونو والحساب او حساب الله تعالی د شپه ورځ چې دی ورځي د شپې ورځ رفت او آمد د دې لپاره دی چې الله تعالی تاسو د کلونو او د میاشتو حساب کوي ولتعلموا الله تعالی د دې لپاره چې تاسو معلوم کړئ عدد السنين هغه شمار د کلونو والحساب الله تعالی یو حساب وكل شيء او هر شی فصلناه الله تعالی موږ وضاحت کړي تفصیلا په تفصیل سره الله تعالی د هر شی وضاحت میکړي معنا د هر شی بیان الله په قران کې کړي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا الله تعالی وكل انسان او هر انسان الزمناه من په وسکره د دې سره طائره عملنامه د دې فی عنقه الله تعالی د دې په غاړه کې هر انسان عملنامه الله تعالی موږ دې سره په وسکره کرامن کاتبین الله تعالی مقرر کړی دي که څوک نیک عملونه کوي که بد عملونه کوي هغه لیکي او الله تعالی بلا کې په خپل لیکي الله په دې قادر دی وې د قیامت پر ورځ څنګه ملائکه لیکل کړي دا چې وې الله تعالی سره لیکلي الله په دې باندې قادر دی د هر انسان اعمال الله تعالی لیکلي وكل انسان او هر انسان الله تعالی الزمناه من په وسکره دې سره طائره عملنامه دې فی عنقه الله تعالی دې په غاړه کې طائره اصل مرغته وي طائر څه ته وي مرغته چې الوزي او دلته تعبیر د عملنامه په مرغه سره په دی وجه چې عربو کې یو طریقه و عربو بدا کار کوي چې یو کار به کوي هغه مرغه والوزو دا مرغه به والوزو که طرف ته بلاړ بیا به هغه کار به کوي دا کار خدي او کبد طرف ته بلاړ چپ طرف ته بلاړ بیا به هغه کار وکړي نو په دې وجه الله تعالی د هغه د اصطلاح د هغه د عرف مطابق د عمل تعبیر په مرغه سره وکړي الله تعالی د هر انسان عمل به دې سره پیوستي او د قیامت پر ورځ به الله تعالی دا دې په مخ کې غوړي دي الله تعالی دې موږ استاد او استاد دې خپل ځابونو وكل انسان الله تعالی هر انسان الزمناه من پیوسته کړي د هغه سره طائره عملنامه د هغه فی عنقه الله تعالی د هغه په غاړه کې ونخرج له الله تعالی من به وباسو د هغه د پاره یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې کتاب عملنامه یلقاه چې دا به سره مخامخ شي منشور الله تعالی د عملنامه په داسې غوړېدلې په خپل سترګو باندې به ګوري بیا الله تعالی ورته وی اقرا کتابک ول خپل عملنامه الله تعالی به هر انسان ته حکم کوي چې نن خپل عملنامه په خپل ول کفا کافی ده بنفس کستا نفس الیوم من ورز علیک استا په خلاف باندې حسیبن حساب کوونکې الله تعالی به وی نن ستا نفس تا په خلاف باندې حساب کوونکې کافی ده یعنی قیامت پرز الله تعالی داسې قادر ذات ده په سورۃ یاسین کې راځي چې د قیامت پرز یو انسان دروغ وایي لکه مشرکین او مبارک راځي په سورۃ انعام کې مرাজি د قیامت پرز به وي چې موږ شرک نه دی الله تعالی به د دې په خپل باندې مهر ولګي او مهر به په خپل باندې ولګي د دې اندامونه د دې ولاسونه د دې په خیر یو بغوي کې د دې په عمل باندې چې الله دا عمل نه کوي سورۃ یاسین کې راځي الله تعالی الیوم نختم علی افواههم الله تعالی نن ورځ به د دې په خپل باندې موږ مهر ولګو وتکلمون ایدیهم او لاسونه به الله تعالی خبرې کوي وتشهد ارجلهم او په خیر به گواہی کوي مما كانوا یکسبون په هغه عملونو باندې چې دنیا کې کړی دنیا کې چې کوم عمل کړی د قیامت پر ورځ به انکار وکړي چې الله مونږ خدا عمل نه دی کړی دا ملائکه مونږ په سری کړی دي الله تعالی به په خپل باندې بخور لګي هر اندام به گواہی کوي چې الله دا کارونه کومه باندې کړی اقرا الله تعالی به ورته ویول ولا کتابک خپل عمل نامه کفا کافی ده بنفسک استا نفس الیوم من ورز علیک پتا باندې حسیبن حساب کوونکې دنیا کې خو الله تعالی اختیار ورکړي دی راتلون کې آیات کې الله تعالی دا خبره ذکر کوي الله تعالی وی دنیا کې می اختیار درکړي
که هدایت غوړه کې که گمراهي غوړه کې خو لیکن د قیامت پورز الله تعالی وی حساب کتاب بدل سره کیږي سورۃ کاف کې راځي الله تعالی وی قل الحق من ربکم الله تعالی وی حق د تراغله د کوم طرف نه من ربکم استاسو د رب د طرف نه حق د قران کریم نوم دی الله تعالی وی حق د تراغله انسان کوم طرف نه من ربکم الله تعالی وی د هغه ذات طرف نه چې ستا پرورش کړي دی ستا تربیت کړي دی د میندو پر رحمونو کې ستا پرورش کوي بیا د دنیا کې پرورش کوي بیا د قیامت پورزم حساب کتاب دی الله حضور ته بځي بل لار دی نشته نو الله تعالی وی قل الحق من ربکم اے پیغمبر الله تعالی وی ورته وای چې حق راغلی ستاسو دی رب دی طرف فمن شاء فليؤمن الله تعالی وی چې خوخه ایمان دی وروړي بس دی الله وحدانیت دی ومني دی الله سره د کفر او شرک نه کوي دنیا کې د خپل خواهشات کنټرول کړي د آخرت لپاره د تیاری وي دغه انسان چې دنیا کې ایمان راوړ خپل خواهشات ترک کړ دی الله او د رسول احکام ومنل الله تعالی وی د مرګ په مخ کې به ملائکه دی او تذیر ورکړي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سورۃ حامیم سجده کې راځي الله تعالی وی هغه کسان چې ایمان راوړ بیا استقامت وکړي استقامت دې ته وای تر مرګ پورې بیا د الله حکم دی ومنل کلک قدرت دی الله سره د څوک شریک ونه کړي د مخلوق پروا دی ونه ساتل صرف دی الله د خپل رب حکم لحاظ دی وسات الله تعالی وی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله تعالی وی هغه کسانو چې ویلي چې زما رب الله دی ثم استقاموا او بیا په دې خبره باندې کلک تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دا د مؤمن مسلمان د لپاره الله زیری ذکر کوي بشارت ذکر کوي الله تعالی وی ایمان ولا ته کله ملائکه ریشي ملائکه ورته وی چې خوب مکوه حزن مکوه ډیر بهترین ژوند تیر کړی دی راتلون کی حالت نه دی قبر حالت نه دی قیامت دی ورځ نه خوب مکوه الله تعالی چې کوم وعده تاسو سره جنت کړی دا الله به جنت ته داخلي بیا الله تعالی وی نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره الله تعالی وی انسان په دنیا کې دمزه دوست دی د قیامت پر ورځ دی دوست ولکم فیها ما تشتهی انفسکم الله تعالی وی تاسو د پاره هغه څه دی په جنت کې الله تعالی وی چې تاسو نفسونو غواړي ولکم فیها ما تدعون او هغه څه دی چې الله تعالی وی تاسو غواړي نزلا من غفور رحیم دا ملمستیا د کوم ذات دی طرف نه رحیم ذات دی طرف نه د مؤمنانو د پاره الله تعالی ملمستیا ذکر کوي ځکه الله تعالی وی فمن شاء فليؤمن چې خوخه الله تعالی وی ایمان دروړي خدای حالت سره مخکي د قیامت پرځ ومن شاء فليكفر الله تعالی وی چې خوخه انکار دی وکي څوک چې انکار کوي د هغه لپاره الله تعالی وی ان اعتدنا للظالمین نار الله تعالی وی انکار د دنیا کې او کې په خپل خواهشاتو د ژوند تیر کړ او دا عقیده دی وساتل چې فلانه بابا م اختیارات لري فلانه ولی م اختیارات لري او دا باباګانو قلندرانو بداسي کول دروغ او اختیار سره تړلي دي او ذکر دي الله تعالی وی دنیا کې په انکار وکړو د قیامت پر ورځ باندې ان اعتدنا للظالمین نار الله تعالی وی د ظالمانو لپاره کوم ځای دی اور دی الله تعالی وی وایو ان اعتدنا للظالمین نارا سرادقها احاط بهم سرادقها الله تعالی وی دا اور به د قیامت پرز د انسانان راګیر اور به سکی راګیر به کی دا لمبي دا دیوالونه په پرې باندې راتاوش بیا به الله تعالی ته فریادونه کوي الله تعالی وی ای یستغیث یغاث بما ان کالمهل یشفي الوجوه الله تعالی وی کدی قیامت پرز سو فریاد کوي او د الله نه وبغواړي الله تعالی وی د دې په امداد وشي خدا سي وب به دیو ته ورکول شي لکه تانبچ وب شوی دا سي پټېدل وب به دیو ته ورکول شي يشفل الوجوه الله تعالی وی دا مخونه به ایره کی ذره ذره به الله دې مونږ وسات بئس الشراب وساءت مرتفقه الله تعالی وی ډیر بد کل دی او ډیر بد دی آرام د دنیا کې الله تعالی وی اختیار د خپل دی که هدایت دی غوړه کې الله تعالی وی جنت ته داخلوم او که انکار دی او که الله تعالی وی دغه حالت سره مخ کی من اهتدى الله تعالی وی هغه څوک چې هدایت غوړه کی فإنما بشک يهتدي لنفسه الله تعالی وی هدایت د دې نفس د پاره دی معنا پیدا خپل ده ومن ضل الله تعالی وی څوک چې گمراه شي گمراهي اختیار کړه فإنما بشک يدل عليها الله تعالی وی گمراهي په دې نفس باندې ده الله تعالی وی هدایت دی غوړه کړي الله احکام دی ومنل دی الله سره دی څوک شریک نه کړي قیامت پرځ دی جنت زیاده او الله تعالی وایي چې گمراهی دی اختیار کړي الله سره دی کفر او شرک وکړي دی الله نه فرمانی دی او الله تعالی وایي دی قیامت پرځ دی اور زیاده او بل څوک دی الله تعالی وایي خلاصول هم نشي ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعض انسانان په دنیا کې دا خبره کوي دا عملو کزه درته دا عملو کدا کار صحیح دی کدا صحیح نه د قیامت پرځ دستا ګناه زما په غاړه باندې الله تعالی وینا نه د قیامت پرځ چې چا جرم کړی دی چا کفر او شرک کړی دی او پیرانو ته سجدي کړی دي
او د مخلوق نه امداد غوښته الله تعالی وي بل نفس نشي خلاصول هر چاته به الله تعالی خپل بار په سر باندې کوي ولا تزروا الله تعالی وي بار باندې کی وازرتون یو بار اون کې وزر اخرى الله تعالی وي د بل بار قیامت پر ورځ څوک نشي پورته کوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله تعالی وي وما كنا من نه معذبين عذاب ورکون کی حتی تر دې پورې نبعث رسول الله تعالی وي چې موږ رسول راونه لګو دا په دنیا کې الله تعالی وي هغه وخت پورې موږ خپل بندگانو ته عذاب نه ورکو تر سوچ دایان غوښنه نشي زما بندگانو ته بیان ونکي مخکې خو انبیا او څوک دي علما دي انبیا وارثان دي پرست اوس خبره کوي بیان کوي الله تعالی تر سوچ چاته حق او باطل نه رسیدل تر هغه وخت پورې عذاب ورته نه ورکو وما كنا معذبين الله تعالی موږ نه عذاب ورکون کی حتی تر دې پورې نه باس رسول الله تعالی چې موږ لګل نه رسول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا په دې آیات کې الله تعالی یو دا خبره ذکر کوي الله تعالی موږ یو قريه نه ده هلاک کړي مگر قريه والا ته الله تعالی حکم کړی د خپل طاعت او د بندګۍ او دې مې د کفر او د شرک نه منع کړي لیکن الله تعالی چې دې انکار کړي بیا الله تعالی څه کړی دي به هلاک کړی دي قريه والا ته الله رسولان را لګلي دي انبيای را لګلي دي هغه نورسته علما تر قیامت پورې دا نظام بجاري الله تعالی موږ یو قريه نه هلاک او تر څو پورې چې الله تعالی دې انکار وکړي کله چې انکار وکړي حق نه الله تعالی بیا د عذاب فیصله وإذا أردنا لتلوي كلا چې موږ اراده وکړو ان نهلك د هلاکولو قريه دی یو قريه امرنا لتلوي موږ حکم وکړو مترفيها د دې اش پرست خلکو ته الله تعالی موږ دې ته حکم وکړو د طاعت او د بندګۍ چې د خپل رب طاعت وکړي ففسقوا فيها الله تعالی د انکار کوي په دې قريه کې فحق عليها القول الله تعالی ثابت شي په دې باندې قول وینا د عذاب په ثابت شي فدمرنا الله تعالی من هلاك کو دا قريه تدمیرا په هلاکت سره الله دې من خپل عذابونه وساتي نو مقصد دا دی الله تعالی ترسو پورې چې ما دې ته حکم نه کړي رسول دایمه نه لګل الله تعالی نه هلاکي دم دی الله یو خصوصي رحم دی بیا لفظي معنی ته ګوري وجعلنا الليل الله تعالی من ګرځول د شپه او نهار اورز آیتین دوه خېدي دی الله قدرت فمحونا الله تعالی من کما کړی دا آیت الليل اغه نه خد شپه وجعلنا او من ګرځول آیت النهار نه خد اورز مبصره روخانه لتبتغوا چې تاسو طلب وکي فضلا د مال من ربکم د خپل رب ولتعلموا تاسو معلوم کې یاد د سنین اشمار د کلونه ول حساب او حساب وكل شيء الله تعالی هر شی فصلناه من الله تعالی وضاحت کړي تفصیلا په تفصیل سره وكل انسان او هر انسان الله تعالی الزمناه من په واست کړي د دې سره طائره عمل نامه د دې فی عنقه د دې په غاړه کې ونخرج له الله تعالی من به وباسو د پر یوم القیامت د قیامت پر ځمانه کتابا عمل نامه یلقاه چې دا بر سره مخامخ شي منشور الله تعالی غوړیدل اقرا الله تعالی ورته حکم کی اول ولا کتابک خپل عمل نامه کفا کافی ده بنفسک استا نفس اليوم من رزالیک پتا باندې حسیبه حساب کوونکې من اهتدى الله تعالی وی چې هدایت غوړه ک فینما یهتدی لنفسه الله تعالی فائدې خپل ده ومن ضل او چې گمراهی اختیار کړه فینما بشک یدل گمراهی علیها په دې نفس باندې ده ولا تزر الله تعالی بار باندې کی وازرتون یو بارون کې وزر اخرى بار دی بل وما كنا معذبين الله تعالی موږ نه عذاب ورکون کی حتی تر دې پورې نه باس رسول چې موږ ولېګو رسول واذا اردنا الله تعالی کله چې موږ اراده وکړو ان نهلك د هلاک ولو قريه دی یو قريه امرنا الله تعالی موږ حکم وکړو په طاعت باندې مترفيها د اش پرستو د قريه ته ففسقوا دینا فرمانیو کی فيها پرې قريه کې فحق عليها القول الله تعالی ثابت شي په دې باندې وینا د عذاب فدمرنا الله تعالی منګي هلاك تدميرا فهلاكت سره امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا